وی مساکین اهل الدنیا، دنیا والا سدي مسکینان دي. دنیا والا مطلب لکه کوم چې دنیا پرس خلک دي دا غریبانان دي. ولی خرجوا من الدنيا وما ذاقوا اطيب ما فيها، د دنیا نه لاړو مرګ پراغه او په دنیا کې چې کوم خوندور شی دی هغه ونه سکو. د دنیا نه لاړو غریبانان مرګ پراغه او خوندور شی ونه سکو. چا دې د پوښتنه کوي دا کوم خوندور شی دی، دا کوم خوند چې دوی ونه سکو؟ وای دا الله سبحانه وتعالى سره محبت، دای خوند دوی ونه سکو. الله سبحانه وتعالى سره یو ټیم کې یوازې کېده او دغه بندگی کول دا خوند دوی ونه سکو. د الله سبحانه وتعالى سره ملاقات شوق دا خوند دوی ونه سکو. غریبانان د قشن دنیا نه لاړو. او دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کړی دا چې د دې بندګۍ او د طاعت یو خونی چې هغه مؤمن ته ملوي. په صحیحینو کې دا حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د انس ابن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان. درې خبرې چې بچا کې دنه یي نو دته د ایمان خون ملوي. سو خبرې درې خبرې چې بچا کې دته د ایمان خون ملوي. اولنۍ خبره ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، چې دې الله سره او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ټولو خلکو سره د محبت نه زیات محبت دا غو سره کوي. اولنی خبره ده چې کله ته د الله سره محبت دومره کو چې هغه امر محبت ته د مخلوق سره نه کو، بیا دغه نه بعد د رسول سره ډیر زیات محبت کو ته د ایمان خون ملوي. خو په دې شرط چې ته ټول نه زیات محبت د الله سره کې، بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کې. او ستا د بچو محبت اگر دغه محبت په مخ کې ایسوم نه، د مال سره محبت دغه محبت په مخ کې ایسوم نه. الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو یو صفت ذکر کړي، د دنیا پرس د دنیا سره مینه کوي. عبد الدینار عبد الدرهم، بنده د دینار د دینار سره محبت کوي، بنده د درهم د درهم سره محبت کوي، بنده د روپیو او د ډالر دغه سره محبت کوي. بوتان والا د خپل بوتانو سره محبت کوي، او قبر پرست د خپل قبرونو سره محبت کوي، او ګټه ونی بندگی چې کوي هغه د غوي سره محبت کوي، تعویذونو والا تعویذونو سره محبت کوي، څوک چې غیر الله بندگی کوي هغه د غوي محبت هغه سره محبت کوي. خو مؤمنان څه کوي؟ الله سبحانه وتعالى په سوره بقره کې دا خبره ذکر کړې ده، والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنان موحدین هغه ټول زیات محبت د رب العالمین سره کوي. او چې کله ته د الله سره محبت ډیر او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، نو تاسو ستاسو د ایمان په منځ کې چې کوم رکاوټونه راځي، د نیک اعمالو منځ کې کوم رکاوټونه راځي، هغه به ته نه ټینګيږي. مثال به تعالی درکم، لکه اوس یو سړی د ګیره خري او دا ته خزي ویلي چې ګیره خره، نو د خزه ګرانه ده. خو چې یو سړی د الله سره محبت ډیری، د پیغمبر سره محبت ډیری، نو کله د خزه وی چې ګیره وړکا یا ګیره وخره، نو دته د خزي د خبره د هیڅ نخکاری او نه په عمل کوي. ولې ځکه چې د خزي سره څومره محبت کوي، نو دغه محبت د الله سره چې کوم محبت کوي، د پیغمبر سره چې کوم محبت کوي، په مخ کې هیڅ نه دی. دغه شان که بچي په منځ کې دیوال جوړیږي، نو بچو ته به دینه ګوري، که خپل خپلوان په منځ کې دیوال جوړیږي، نه غوته دینه ګوري، ځکه چې محبت ډیر زیات دی د الله سره او د رسول صلی الله علیه وسلم سره. الله سبحانه وتعالی زموږ بجلون کې دغه محبت خډیر کی. دویم کار بدا کوي وان يحب المرء لا يحبه الا لله. او چې یو سړي سره محبت کوي، نه دا محبت بس صرف د رب العالمین د پاره کوي. لکه ولې د پلاني سره ډیر کینې باسي د الله د رضا د پاره، ولې چې پلاني دیندار دی، نو منګه د یو سړي سره به دومره محبت کوو څومره محبت چې هغه د الله سره کوي، او یو سړي سره به دومره دشمنی کوو څومره چې هغه د رب العالمین نافرمانی کوي. کستا پزړه کې د يهودو نصارو سره محبت او د دین د دشمنانو سره محبت، نو د خپل ایمان مراجعه وکړه او کینه او د خپل ایمان په باره کې سوچ وکړه.
چې څنګه ستا په زړه کې محبت پیدا کیږي د هغه خلکو سره چې هغه دشمنی کوي زمونږ د رب سره او زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. دریم کار وان یکره ان يعود فی الكفر كما يكره ان يقذف في النار. او دوی کفر ته واپس کېده دومره بدګنی لکه یو سړی چې ور ته ولیده بدګنی دومره د کفر نه کرکه کوي او ځان ته لري ساتي. چې دا درې خبرې بچا کی نو دته د ایمان سملوي د ایمان خون وته ملوي. خو یو سړی وایي چې ماته د ایمان خون ملو نشو. ته دا وایي چې په ایمان کې د نه خون دی او ته دا وایي چې په عبادت کې د نه خون دی خو ماته خون نه ملوي. زمون زوم کوم مزه نشتی زه صدقې ورکوم مزه نشتی زه علم طلب کوم مزه بکی نشتی زه هر قسم بندگی د الله کوم خو مزه بکی راته نه ملوي. ولې؟ جواب مسله زما په دې خبره کې نه ده مسله په تا کې ده نه ده. زما خبره دا صحیح ده ځکه چې دا خبره چې زه کومه نو دا زه ځان نه کوم د خپل جیب نه بلکې دا زه د قرآن او حدیث په رڼا کې کوم چې په دې ایمان کې دنه خوند دی په دې عبادتونو کې دنه خوند دی. نه دی بو چې ماته ولې خوند نه ملويږي. جواب ته مرضی او ته بیماری کله چې سړی مریض شي او ته له مټای وېسي نو مټایم د خوند نه ور کوي. نو مسله په مټای کې ده که بده کې ده؟ مسله په دې کې د مټای کیس مسله نشته. مټای خو ته وېسه یو روغ انسان لور کاغه بو جسمه خواګه ده